55 نصیحت له جنجال څخه ځان ساتلو اجر. نیک اخلاق مسلمان د جنت لوړو مرتبو ته رسوي. نه یوازې په آخرت کې بلکې په دنیا کې هم د نیکو اخلاقو خاوند د خلکو ترمنځ محترم وي. د صحیح ابي داود په یو حسن حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: انا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ژباړه: زه د هغه چا لپاره د جنت په شاوخوا کې د یو قصر ضامن یا کفیل یم چې جدال یا جنجال پرېږدي، آن که دی په حق هم وي. د جنت په منځ کې د هغه چا لپاره چې دروغ پرېږدي، آن که د خندولو یا ساتیرۍ لپاره هم وي. او د جنت په لوړه مرتبه کې هغه چاته د قصر ذمہوار یم چې اخلاق یې ښایسته وي. 56 نصیحت د میړه د اطاعت اجر. میرمنو ته الله پاک لوړ مقام ورکړی او جنت ګټل یې ورته ډېر اسانه کړي دي. اندا چې قیامت کې اختیار ورکوي چې له کومې دروازې چې یې خوښه وي جنت ته داخله شي. په یو صحیح حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. ژباړه: که یوه ښځه 5 وخته فرض لمونځونه کوي، روژه نیسي، له حرامو د خپلو شرمځایونو ساتنه کوي، د میړه اطاعت کوي، قیامت کې به ورته وویل شي دننه شه جنت ته له کومې دروازې چې دې خوښه وي. سبحان الله، دومره لوړ مقام.